د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. یو دقیقه د نن ورځې تر ټولو ډیر مهم خبرونو سرټکی. لومړی هم اشرف غنی د پاکستان ولسمشر ته موږ په افغانستان کې ټولې ترهګرې ډلې په پولو کې ځپو خو طالبان د پاکستان په خاوره کې آزاد ګرځي. بیا هم ولسمشر غنی افغانان د صلح بهیر مشري اخیستلو ته چمتو دي. د پاکستان حکومت د مولانا فضل الرحمن د جمعیت علما اسلام ګوند لغړي حافظ حمدالله پاکستانی تابعیت اخیستی دی. وایي هغه د افغانستان دی. ګلالی اسماعیل ښاغلی ګلالی اسماعیل د پاکستان پر استخباراتو تور پورې کړی چې پلار یې دوی تختولی ځکه چې د دې په خبره له څه مودې راهیسې د پاکستان استخباراتي شبکو د هغې د پلار د تختولو کوښښ کاوه. د ټاکنو کمیسیون د لومړنۍ پایلو د اعلان نیټه به سبا په ډاګه شي. اسدالله خالد له اوربند پرته د صلح تړون ممکن نه دی. د ولسي جرګې غړي علیپور او لزونه وسلوالې په قتلونو او جنایتونو کې لاس لري. د یادولو دا چې څو ورځې مخکې هم یو کس چې 4 میلیونه افغانۍ ورسره وي د بامیانو څخه میدان وردګو ته په لار و چې د علیپور کسانو ونیولو او له شخصي زندان یوه ورځ یې وروسته وواژه او ټولې پیسې یې ترې واخیستې. د یادولو ده چې ولسي جرګه خپله په شخړه بدله شوه او غونډه لغوه اعلان شوه. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام په ترکیه کې د دې هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او ترکیې ترمنځ په دوستانه اړیکو ټاکنو او د سولې په پروسې خبرې کړې دي. که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې په کمنټ کې حتما پرېږدئ.